بس کورته مې سودا مور راته ویلې مستې دې نه دي راوړي ما ورته ویل مور ته خو دا خلطې ګوره به ما پکې وګوره شومړې م راوړي دي پوه شوې که نه نو بس ما ته وایي یاره وایي مشر ورور دې م ډېر روان شوی دی خارج کې چې کوم دی ما ورته ویل زه وران یم خو هغه وران نه دی پوه شوې او مړه داسې ښکلی موبایل یې رالېږلی دی که نه هغه مېلمه په لاس پوه شوې خارج نه یې راوړی دی اروپا نه تور موبایل به یې ما ته ورور ته پوه شوې که نه بس اوس به راشي زه م انتظار ورته کوم چې اوس کله به راځي د خیره سره ته څنګه یې ښه یې کله راغلی وطن کې م خیر و والله به دا چل دی سلام علیکم ځوانان والله زه د ده په تمه ناست یم ستړی مه شې ښکار یم دا دی موبایل یې راوړی والله بس څنګه چل بخښنه غواړم انتظار مو بستل و ما نور کارونه مو اول خو درته مبارک دی ورور دې دی خارج نه موبایل مبارک دی تاسو مبارک دی ودرېږه موبایل ته دا سره کوم موبایل دی وخت کامرې درې لري ګوتې والا دی وایي دا وګورئ د سکرین سره لږ فکر کوه سکرین ضد ضربه هم نه لري دا څه وایي ماړه سکرین سره نو دې کې سکرین کم دی وروره دا خو ساده موبایل دی دې کې سکرین کم دی سکرین شیشه ماړه نو شیشه وایي پښتو کې وایي شیشه نو موږ اوس دغه تعلیمونه چېرته کړي سکرین وایي ښه شیشه سمه ده شیشه د شیشې سره به لږ فکر کوې او بله خبره ده چې دا دومره کولی شي د ورور سره د مخامخ دا وګوره یاره بس ډېره مننه یاره تا ته په انتظار و چې بس مې دی راشي دا موبایل لا چې زما دا مې کور کې دې ته ښیمه چې موبایل یې رالیږلی لکه د جب بکسه او د دې سره کولی شي ګوره د ورور سره د مخامخ خبرې هم کولی شي پکې نه مړه او خو دومره کار به کوي چې نیټ به په دې کې فعالوي او انټرنیټ به په دې کې فعالوي دې کې به بیا ښکارېږي ما شبکې ته به زنګ وایي هغه ځای نه به نیټ فعالوي شبکې ته به زنګ وایي شبکې نو چې شبکې ته خیر زه به درته زنګ ووایم شبکې سره خپل وګه چې دونه پوهېږي نو زه خو پرې ولاکه پوهېږم دا داسې موبایل دا ماړه زه اوس عادي ته ښیم یاره سوله به خوشحاله شي سیم کارت مې هم درته وراچولی ده ګوره وروره سیم کارت مې وراچولی خالي شبکې ته زنګ ووایه ورته ماته انټرنېټ فعال کړه داسې وی مړه ما نه به عادي ډېره ورته خوشحالۍ چې ته زه کې زما موبایل رالیږلی مړه قسم دی وروره چای به بیا باد کې اوس کو اوس دا کار راته وکړه همداوس یې کوم بس زنده باد وعلیکم السلام وروره څنګه چل دی ښې طبیعت دې ښه دی مسعود مې نوم دی او دغه نه مې زنګ چمن نه مې زنګ وهلی دی پولي سپید څخه ما ته ورور موبایل رالیږلی د خارجه یو چارجر دی پوه شوې یو جوړې ګوشکۍ هم دي ورسره او کامره هم لري او په ګوته بندېږي او را بندېږي پوښ یې ورته اچولی دی تا ته دې مبارک وي وروره ما ته خو مبارک شو د خیره سره پوه شوې که نه وروره نور مکمل راغلی دی خو د خارج نه دغه د ډبی وسه نه دی راغلی خدمت مې دا دی پوه شي د هلکان وایي دې کې نیټ واچوه نو دا نیټ دې کې زه اچومه کیلو په 100 روپۍ ده استخباراتي شبکه ده البته مخابراتي شبکه ده تاسو کیلو نه دا خو نیټ فعالېږي جي پي فعالېږي وروره نو موږ څه پوهېږو ته اوس موږ ته مخابره کوي نو دا خو موبایل نه مخابره خو موږ سره نشته دی پوه شوې او بس چې نیټ 100 کیلو په 100 فعال کېږي ما ته فعال که پکې وروره تاسو سره که چېرې څنګ ته یو بل څوک وي چې هغه سره زه په خبره پوه شم تاسو په خبره پوه نه شم نیټ خو په کیلو باندې نه خرڅېږي دا سره کم خبره ده وروره دا سره کم خبره کوي مړه وایي کیلو نشته دی الو وروره اورې
یاره دې به مې ډېره خوشحاله وي په خدای وایي موبایل دا ورور ته موبایل را لګلی دی اوس غواړي انټرنیټ فعال کړي د څنګه فعالېږي او څنګه حساب دا لري شبکې والا نه دي دا ستا په موبایل نه سوځي د دوی سوځي درنه نو دا ولې ماهانه ورته په خلکه چې شپې ورځې پکې لګیا وي داسې د ګول غوندې دی پوه شوې د ورور سره بیا پیغلېږي هغسې جی پی چې شی دی موټر بس د اوس ورته فعاله کوه د اوس ځانته خبره ده جی بي ما یې بس صحیح شه مننه ژوندی دی ښه نو دې کې څنګه پیسې واچو پیسې پکې غواړي نو موبایل کې زه سره اچھا صحیح ده چې پیسې پکې واچو ورته ووایو صحیح ده راوړه وروره زه به نه لاړم دا مې هدې ته ښیم پاتې شو چاپلو دسکال دی دسکال دی پخې به د